هند پر پاکستان د خپل برید وضاحت ورکړ. هندي چارواکو او په ځانګړې توګه هغې ښځینه قومندانې چې د برید امر یې کړی و څه یې ویلي. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه کتلی شئ. درنو لیدونکو ښه راغلاست. هند خبر ورکړی چې د پاکستان هیڅ پوځي تاسیسات نه دي په نښه شوي. هندي رسنۍ انډین ایکسپریس راپور ورکړی چې له پالګام برید 2 اونۍ وروسته هند د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې د ترهګرو 9 مرکزونه په نښه کړل. د هند دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي زموږ اقدامات متمرکز دي. د پاکستان هیڅ پوځي تاسیسات نه دي په نښه شوي. د دغه وزارت په بیان کې راغلي دغه بریدونه د پالګام ترهګریز برید په ځواب کې اخیستل شوي چې پکې 25 هندیان او یو نیپالي وګړی وژل شوی و. موږ د پالګام برید له عاملانو څخه غچ اخیستنې ته ژمن یو. رویټرز خبري رسنۍ هم راپور ورکړی چې د پاکستان تر ولکې لاندې د کشمیر په مظفرآباد کې د څو چاودنو غږ اوریدل شوی دی. نیویارک ټایمز راپور ورکړی چې د مظفرآباد اوسیدونکو هم د جیټ الوتکو د الوتنې غږونه اوریدلي دي. دوی وایي چې مظفرآباد ته نږدې په یوه کلیواله سیمه کې یوه ودانۍ چې یو وخت د لشکر طیبې ځای و په دغو بریدونو کې به په نښه شوي وي. خو هند د پاکستان د پنجاب ایالت پر بهاولپور هم برید کړی چې له جیش محمد سره تړلې یوې دیني مدرسې ودانۍ وه او بل یې د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې کوټلی ښار هم په نښه کړی دی. بلخوا صوفیا قریشي او د هند پوځ د هوایي ځواک یوې بلې قومندانې اومیګا سنګ پر پاکستان د تیر شپې د برید قومنده پر غاړه درلوده. د هند پوځ دغه لوړ پوړي چارواکي په یوه خبري غونډه کې پر پاکستان د تیر شپې د برید په اړه معلومات ورکوي. د هند پوځ داسې مهال د کره موخو د پنښولو خبره کوي چې په پاکستان کې د جیش محمد وسلوالې ډلې مشر مسعود اظهر منلې چې په دغه برید کې یې د کورنۍ 10 غړي او 4 خپلوان وژل شوي دي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.